روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما زنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار، له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو، له شمشاد FM. روښانه لار چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر د اسلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أحمد والترمذي وأبي داود وابن ماجه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد راډیو ټول اوریدونکو د روښانه لار ډیرو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. د تیر په څیر کولی شئ چې له موږ سره خپلې پوښتنې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه خپلې دیني پوښتنې را سره شریکې کړئ. هغه ګران اورېدونکي چې غواړي له موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، کولی شئ په دې شمیرو له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. 020154040 نننۍ خپرونه مو د تیر په څیر بیا یو موضوع ته ځانګړې کړې ده. غواړو د دې موضوع اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان او د احادیثو مبارکو د علماء کرامو د اقوالو نه او د تجربه لرونکو اشخاصو د تجربو نه له تاسو سره شریکې کړو. اولا د ځان دپاره د صحیح وینا او د عمل توفیق د رب العالمین جل جلاله نه غواړم. ثانیا تاسو دپاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې د دواړو نصیبه وګرځوي. زمونږ نننۍ موضوع د دعا په حقله ده چې دعا د رب العالمین جل جلاله په دربار کې څومره لوی حیثیت لري او بیا دعا ته الله تعالی کوم مقام ورکړی دی. زمونږ او ستاسو د مسلمانانو
عقیده دا هم ده کله چې یو کار نه کیدونکی وي د هغې دپاره به د الله نه مدد غواړي. مجموع کې مسلمان په هر وخت کې الله ته محتاج دی، بنده الله ته محتاج دی. د اسلام مبارک دین دې ته په کتلو سره دا وینا کړې چې انسان همیشه الله ته محتاج وي، همیشه دا غواړي چې الله د سره مرسته وکړي. نو که دغه مرسته د شریعت د طریقې نه خلاف د کولی، د الله نه غوښتنه کولی، نو په هغې کې به ثواب نه و. شریعت مطهره د دې دپاره دا طریقه وضع کړه او جوړه کړه چې حاجت به د الله نه غواړي او ثواب به ستا په عملنامه کې لیکل کي. دا د رب العالمین جل جلاله یو خاص فضل او احسان دی په امت مسلمه. او بیا الله کړي وعدې دي حتی تر دې پورې چې قرآن عظیم الشان په دې باندې ګواه شه کم یو انسان چې د الله نه سوال نه کوي، الله به زر د چې په هغې باندې غصه شي، جهنم ته به داخل کی. د دې دپاره رب العالمین جل جلاله فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لکم. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي محبوب دې خلکو ته ووایي خپل رب وبلئ، الله قبلئ. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هغه خلق چې هغه تکبر کوي زما د عبادت نه، زردا چې هغه به مونږ جهنم ته داخل کو. الله وی خوار او ذلیل به داخل کو. یو خو به جهنم ته داخل شي، دا خو اسم ذلت ده، بل داخلې دل ذلیل دی توای. د مثال په بیلګه باندې چې مونږ تاسو پوه شو، قاضي صاحب دلته حکم وکړ په یو مجرم چې دا محبس ته دن نه کوي، نو دا محبس کې ژوند تیرول د ذلت دی. مگر مخکې د دینه چې دا محبس ته داخل شي، لاره کې ورته خپلوان یا د حکومت خلک دغه قیدی ته بد خبرې کوي چې ته ډېر خراب سړی، ته ډېر مردار سړی، ته بد عمل کړی دی، دغه دې ځای دی، اوس ورننه وځه، څوک به دې پوښتنه نه کوي. نو د دې وجې نه چې کله دغسې خبرې وشي، نو مخکې د دخول نه د داخلېدلو د محبس نه دی ذلیل شي. کم یو انسان چې هغه دعا د رب العالمین جل جلاله نه غواړي، د عبادت د الله نه تکبر کوي، دغه انسان جهنم ته هم داخليږي او مخکې د دې نه به رټلی کېږي هم، ځکه سیدخلون جهنم داخرین ټکې نه معلومیږي، ذلیله به داخل کو. فرښتګان به ورته خبرې کوي، حتی خلکو ته به معلومیږي دا سړی ولې جهنم ته داخلیږي، د الله د عبادت نه تکبر کړی. اوس مونږ ګورو چې دغه عبادت چې قرآن عظیم الشان یاد کړی دی، د ټولو نه لوی مفسر د قرآن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د عبادت په حق وایي الدعاء هو العباده. دعا چې ده هم دغه عبادت ده. نور عبادتونه هم پکې شامل دي، خو دعا هم پکې شامله ده. کم یو انسان چې دعا د الله نه نه غواړي، بل حدیث مبارک کې راځي من لم يسأل الله يغضب عليه. امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی، کله چې یو انسان د الله نه سوال نه کوي، الله به په غضب نازل کی. نو معلومیږي دا چې د آیت کې کم تکبر د عبادت نه ذکر شوی، هغه د تکبر د دعا مراد ده.
چې کوم انسان د الله نه دعا نه غواړي، مرسته نه غواړي، کومک نه غواړي، بیا د دعا طریقه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قولا عملا ښودلې ده. کم ترتیب کې به دعا کوي؟ لاسونه به دې څونه پورته وي. کم حالاتو کې به دعا د الله نه غواړې، کم حالاتو کې قبلېدل زر کېږي. زمونږ او ستاسو مشفق پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک مونږ ته ټولې طریقې ښودلي. یوه خبره هم داسې نه ده پرېښودلې چې د امت ګټه پکې وي او دې مبارک بیان کړی نه وي. د اودس ماتې نه واخله تر هغې وخته پورې چې د انسان د خوراک سره تعلق لري، که د ژوند سره تعلق لري، که د واده سره تعلق لري، که د اولاد سره تعلق لري، دنیا خو پرېږده. آخرت کې چې د جنت ګټلو سره تعلق لري، محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه ټول امت ته بیان کړي. یو سړی دا وایي چې په دې عمل کې مې د محبوب علیه الصلاة والسلام سنت نشته او هغه عمل عام وي، دا به زیاتی کوي. طریقې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي، بیا صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی نه بیا محدثینو کرامو هغوی را نقل کړي. یوازې د احادیثو کتابونه د شپږ مشهور نه دي، د ده نه نور غټ کتابونه شته. مصنف ابن ابي شیبه، مسند احمد، سنن کبرى البیهقی وغیرہ وغیرہ چې دا علماء کرامو لیکلي محدثینو. دا شپږ خو شهرت لري، دا شپږ مشهور دي. نور د احادیثو کتابونه هم موجود دي. هغې محدثینو کرامو مونږ تاسو ته د محبوب علیه الصلاة والسلام سنت او عمل ذکر کړی. باید چې په یو خبره پوهیږو نه، د علماو نه پوښتنه وکړو په دې کې زما د محبوب سنت طریقه شته که نه. انکار زر تر زره ونه کړو. زمونږ او ستاسو علم ډېر کم دی. باید چې زر د یو مسئلې نه انکار ونه کړو، هغه مسئله کې وخت ورکړو. که موږ ته معلوم نه وي انکار ته ضرورت نشته. که یو انسان داسې وایي چې ما ته معلومات نه دی نو خیر دی، خو داسې دی نه وایي چې په احادیثو کې دا نشته. تا د هغې عامو خلکو په حقله خبره کوم کم چې علم نه لري یا کم علم دي. محدثینو کرامو ته خو احادیث معلومي، هغوی ته زما خطاب نه دی. ځکه هغوی چې خبره کوي نو هغوی علم الیقین سره ځکه کوي هغوی ته معلومات وي. نو د دعا په حق لم خبره کوله، دعا کې زمونږ د محبوب علیه الصلاة والسلام طریقه شته. باید چې د هغې طریقې پوښتنه د خپلو علماء کرامو نه وکړو د ځانونو د پوهولو دپاره. څښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام، څښکلې مدینه ده سنګر دی د اسلام، چې د هجرت. همدغسې ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه روایت ذکر کوي چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک او فرمایل په تاسو کې چې د چا دپاره د دعا دروازه وازه شوه، هغې دپاره یقینا د رحمت دروازې وازې شولې. او رب العالمین جل جلاله ته په سوالونو او دعاګانو کې د ټولو نه زیات محبوب دا دی چې بنده د هغې نه د عافیت دعا کوي. د عافیت مطلب د دنیا او آخرت ظاهری او باطنی سلامتی غختل. یو انسان د الله تعالی نه سوال کا کوي نو د دنیا او د آخرت د دواړو دی وکي. یوازې داسې نه کوي چې د دنیا د ښه کېدلو دپاره دعا کوي او آخرت د یاده ویستلی.
د هغه انسان چې هغه دعا کې د دوانو جهانونو غوښتنه کوي دا ښه خلق دی. مونږ تاسو په لمانځه کې و دعا وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دومره جامعه دعا ده چې په دې کې دنیا او آخرت هغه دوانه نغښتي دي او په دې کې دوانه یاد شوي دي. هغه خلق چې یوازې دنیا غواړي او آخرت نه غواړي هغه خلق قرآن په داسې انداز باندې یادوي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. الله فرمای رب العالمین جل جلاله فرمای بعض خلق داسې دي چې هغوی صرف دعا د دنیا کوي دنیا به ورته ورکړی شي آخرت کې هغوی دپاره حصه نشته. بعض خلق داسې دي چې هغه دنیا او آخرت دواړه غواړي دغه خلق کامیاب خلق دی دغه خلق بهترین خلق دی. ولی انسان د دې دنیا تم ضرورت لري هغه دنیا تم ضرورت لري. نو چې دا دنیا د الله نه غواړي د آبادۍ دپاره چې دا دنیا د الله آباده کی او دا دنیا د الله ښه کي او ژوند درته الله تعالی ښه درکي نو د آخرت غوښتو دپاره به هم دعا غواړي. او هغه انسان چې تکبر کوي رب العالمین جل جلاله هغه نه خوښوي. هغه انسان چې د الله نه دعا غواړي دغسې انسان الله ته خوښ وي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل رب العالمین جل جلاله نه د هغې د فضل غوښتنه کوئ ولې چې الله تعالی ته دا خبره خوښه ده چې د هغې بندګان د هغې نه دعا غواړي او غوښتنه کوي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دې حدیث مطابق علماء کرام فرمایي چې که موږ دلته یو مثال ورکو د پوهې دپاره ښه تمامیږي. د انسان چې بل انسان ته ورشي او د هغې نه غوښتنه کوي نو هغه یو ورځ دوه ورځې درې ورځې انسان په اخره کې په عذاب شي بیا ورته وایي دې نه بعد زما دروازې ته رای نه شي ځکه تا خو د دې نه مستي جوړه کړله هر وخت راځې زما دروازې ته ولاړې. مگر د رب العالمین جل جلاله د رحمت نه قربان چې کوم انسان د الله نه دعا نه غواړي الله هغې ته په قهر او په غصه کیږي او چې څوک غواړي الله پې خوشحاله او دغه انسان ته به الله تعالی د دنیا او د آخرت خیر ورکي. صاحب د کنز العمال یو حدیث ذکر کړی چې دعا د مؤمن اسلحه ده. همدغه سره سره فرمایي چې دعا د دین ستن ده او د ځمکې او اسمان نور دی. کم انسان چې دعا غواړي د رب العالمین جل جلاله نه د شیطان مقابل کې به دی زبردستی کلک وی. کم انسان چې د الله نه دعا غواړي د دین او عقیده به قوي وي. کم انسان چې د رب العالمین جل جلاله نه دعا غواړي ځمکه او اسمان رب العالمین جل جلاله به د پاره د نورانیت نه ډک کی الله تعالی به ورته خیر او برکت ورکی. یو انسان که دعا غواړي په دې انتظار دی نه اوسي چې اوس کله به په نتیجې باندې پوهېږم. دعا غواړه ډېر وخت په نتیجې باندې پوه شي خو ډېری وخت په نتیجه باندې پوهېږي نه. ځکه علما لیکي دعا په درې قسم باندې قبلیږي. اولا دا چې د مؤمن دعا خو رد کیږي نه الله دعا قبلی خو په درې ډوله قبلی. کله چې دعا وکړي
او د آفت د بچ کېدو دپاره وکي نو الله تعالی تینا هغه آفت لري کی نو دې ته معلومات شي چې دعا مې قبول شي یا یو ضرورت دی یو څیز وی غواړي الله ورته ورکړي نو دا وی دعا مې قبول شي مگر بعضې وخت کې داسې وشي چې دی دعا غواړي هغه کم څه چې غواړي هغه ورته حاصل نشي کم څه نه چې پناه غواړي هغې نه ورته پناه هم ورنه کړی شي دا ولې دی دغې وخت کې فکر کوي چې دعا مې قبول نشي نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مؤمن دعا وکړي یا خو ورته معلومات وشي لکه اولنی صورت چې موږ ذکر کړ دویمه دا د دې دعا وکړي مگر د ده خو هغه دعا مخامخ معلومه نشي چې قبوله شوه خو په ده یو آفت یو مصیبت را رواني د هغې مصیبت مخنیوی پې الله وکړي نو دې انسان ته معلومات نه کیږي چې ما باندې مصیبت روان او دعا په وجه را باندې بند شي دریم داسې وشي چې دی د څه دپاره دعا وغواړي د هغې ثمره ورته دنیا کې هم ورنه کړی شي آفت هم د ده نه بچ نه کړی شي مگر په ورځ د قیامت کې الله تعالی ورته د دې په حقله د دې په بدل کې ورته بدله په جنت کې یو بنګله ورکي انسان به وایي دا بنګله د څه شي بدل کې دی راکه الله وایي دا ستا د دعاګانو د غوښتنو بدل کې چې تا دعا غوښتلی او دنیا کې په نتیجې پوه شوی نه وې ما آخرت ته ساتلی و دغې وخت کې به دا انسان دغه وخت کې یو ارزو تمنا وکي هغه تمنا به دا وي چې کاش چې په دنیا کې مې یو دعا هم نه وای قبول شوی ټولې دعاګانې مې آخرت ته پاتې شوی وی ولې چې آخرت کې به دی وګوري د هغې دعا نتیجه به په خپلو سترګو باندې وګوري نو دی به هلته ډېر پښیمانتیا ښکاره کي خو لیکن الله تعالی په خپلو کارونو ښه پوهېږي نو منظور مې دا و ګرانو عزتمندو چې دعا د رب العالمین جل جلاله نه غواړئ په دې تمه مه اوسېږئ چې اوس دستي نتیجه وګورئ په دې یقین غواړئ چې الله قبول کړی الله به قبلوي او ښه ډېرې دعاګانې غواړه د ژوند معلومات دې نه کېږي ځکه موږ او تاسو ټول ګناهونه ډېر او نیکۍ کم کوو نو باید چې په دغسې حال کې چې ګناهونه هم ډېر وي او نیکۍ هم کمې وي باید چې موږ بیا دعاګانو هغه نیک اعمال چې غیر د دعا نه وي دعا خو نیک عمل دی دې باندې به همیشوالی کوې د دې نه غیر چې نیک اعمال دی باید چې هغې ته هم خپله ملا وتړو ولې موږ تاسو ضرورت ډېر نیکۍ ته لرو نو رب العالمین جل جلاله دې وکړي چې دعا په ښایسته طریقې باندې او د الله نه په دې یقین سره وغواړو چې الهه ته زمونږ رب بل رب نه لرو ربه زه بنده یم محتاج یم ګنهګار یم خو ربه ستا د رحم امیدوارم الهه رحم را باندې وکړه علما فرمایي امید دی چې رب العالمین جل جلاله به دعاګانې قبول کړي او الله تعالی به ثمره ورته دنیا او آخرت کې وښایي داو پسرو وینو ته کسر ازا څخکل مدینه دا سنگر د اسلام څخکل مدینه دا سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څخکل مدینه دا سنگر د اسلام مینا خورکۍ له دې سوز نه موږ سره اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې دا وه چې 22 ګرامه سره لري او 500 روپۍ لري زکات په دې کیږي او که نه ګرانې خورجانې 22 ګرامه سره په دې باندې خو زکات نشته البته چې اوس یوازې سره وي نور پیسې ورسره موجودیت نه لري نو دغه وخت کې په دې انداز باندې په سرو باندې زکات نه خو که د دې سره نغد پیسې در سره سل وي دوی خو 500 روپۍ یادې کړلې
نقد پیسې چې د دې سره ستا د مصرف نه غیر 1500 موجود دي دغه وخت کې د بیا نصاب اوړي سپینو زرو ته نو په دې وخت کې بیا په دې باندې زکات شته حساب به وکړي چې څومره اندازه زکات جوړېده هغه به ورکړي ورته په زرو کې 25 روپۍ دي دا بیا زکات په دغسې انداز باندې تقسیم کړي او وربه کې غرباو ته دویمه پوښتنه دا وه چې کور کې مو بې اتفاقي ده دې سره څه او دا ولې راغلی نو علماو د دې څو وجې ښودلي یو خو دا ده چې په کور کې به مو بېنمازي وي بېنمازي چې کله راشي هغې کور کې اختلاف راځي دویمه دا ده چې کله ناروا اعمال په دې کور کې ترسره کیږي لکه غیبتونه د خلکو کیږي دغه کور کې بې اتفاقي راځي درېیمه دا ده چې یو بل باندې بدګمانه شي ښه ګمان پرېږدي یو بل باندې بدګمانه شي دا بې اتفاقیانې راځي خو دا به ختمېږي په څه شي باندې د قرآن عظیم شان په تلاوت باندې ختمېږي د سورت بقرې تلاوت ډېر په کور کې کوئ الله تعالی به مو د اختلاف نه وساتي امین الله ورور له پکتیا نه اړیکه نیولې وه پوښتنه یې دا وه چې تهجد کې ګوته جګولو کې څه ویل کېږي ګران ورور تشهد کې اتحیاتو کې چې کله مونږ تاسو شهادت ګوته جګو نو دا په لام نفي پورته کېږي او اثبات باندې ښکته کېږي اشهد الله اله الا الله دا اولنی لام چې دی نو دا د نفي ده اشهد الله اله دی کې به دا ګوته جګه کې الا الله کې به ښکته کې دغه ترتیب ده دې وخت کې نور دعاګانې ویلی کېږي نه دغه ترتیب دی زمونږ فقهاو داسې ذکر کړی صاحب د نور النظام دغسې وایي او نور فقها هم زمونږ داسې وایي چې په لام نفي باندې به یې جګی او په لام اثبات باندې به یې بیرته ښکته کوي خان هغې له کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه چې ښځه خپل میړه ته زکات ورکولی شي که نه در حال خپل دا میړی چې دی خاوند دی دا غریب دی او فقیر دی زکات پې کېږي علما لیکي ښځه او خاوند د دوی دواړو مال یو دی ښځه نشي کولی چې خپل خاوند ته زکات ورکړي او خاوند نشي کولی چې خپلې ښځې ته د زکات پیسې ورکړي د دوی دواړو مال او ګټه یو ځای ده نو د دې وجې نه دا مال بیرته د دې سړي یا بیرته د دې ښځې هغه فنډ ته ځي نو دا مال د الله تعالی رضا دپاره ونه ویستلی شو په ځای باندې پاتې شو لہذا نشي ورکولی دویمه پوښتنه دا وه چې جومات کې مسجد کې بله جمع کول بازار کې دی دا مسجد دا څنګه دی حالا کې هغه مسجد کې مؤذن هم شته چې اذان په خپل وخت باندې کوي او امام هم لري چې جمع په خپل وخت کې کوي نو دې کې یو خبره یاد لرئ زموږ فقها چې دي هغوی وایي چې کم یو مسجد امام او مؤذن لري په هغې کې دویمه جمع نه وي پکار وایي دا مکروه هی ولې وایي خلکو کې سستیا د جمع راځي بیا خلک لمونځ ته نه راځي نو که چېرته وشي نو کفر خو نه دی خو زموږ فقها یې منع کوي او د فقهاو په خبرو کې ډېر لوی حکمت دي ځکه هغوی خاوندان د علم دي هغوی ته الله تعالی بصیرت ورکړی بصیرت او بصارت دواړه ورته الله تعالی ورکړی نو د فقهاو خبره کې خیر وي لانجه ته مه جوړوئ خو که چېرته دغه جمع تاسو وګورئ د مسجد کې دومره کسان به کم کړي چې تقریبا په هره جمع کې به 50 نفر هم نه خو که دا یو جمع مقرر وی نو تقریبا چې په یو جمع کې به په سلګونو نفر دا دقه هغه سهولت چې دی که نه دغه انسان ته دغلته بیا نقصان ورکوي نو ناروا خو ورته نشو ویلی البته زمونږ فقها ورته مکروه وایي نو که چا وکړه بهتره کار یې ونه که مونځ یې کېږي مونځ کې څه مسله نه راځي جمع شوې ده خو هغه بهتره عمل چې هغه اول جمع ته ځان رسول دي که د لارې مسجد وي لارې مسجد وي دې دپاره چې هغې کې خلک جمع کوي او دا خو چونکې د بازار مسجد دی نو دې کې وخت هم مقرر دی او د مانځه دپاره وخت مقرر دی اذان په خپل وخت باندې کېږي
نو بهتره دغسې ده خو که چا وکړه نو لانجه ورسره مه کوئ په ورورۍ باندې که پوی کوي نو دا به ښه وي. دریم پوښتنه دا وه چې د تلویزیون او عام اذان ثواب کې فرق شته او که نه. ګورئ د اذان یو اوریدل دي یو جواب ورکول دي. جواب که دې ورکړه نو د دواړو مسله یو ده، دواړو ته یو قسم اجر تا ته الله تعالی درکوي، ځکه ته خو د اذان جواب ورکوې. اورېدلې داسې دي چې هغه هم آواز دی او دام آواز دی، نو دونه فرق پکې نشته. او البته چې د اورېدلو سره سره انتظام د دې ونیسي چې اذان مې واورېده نو مسجد ته به ځم، نو انشاءالله چې په دې کې به ثواب ډېر وي بیا، ځکه چې دې کې ستا عزم او قصد او اراده پکې شاملوي، نو دا به د هغې نورو په نسبت باندې بیا بهتره نور ثواب یو شی دی. حمیده هغې خورکۍ له پکتیا نه موږ سره اړیکه نیولې وه، ویل چې مور مې حمید ورور له پکتیا نه اړیکه نیولې وه، چې زما د تقریبا 22-23 کاله مخکنۍ خبره ده، زما مشر ورور پیدا شو، هغه مشر ورور مې مریض و او هغې مریضۍ کې حتی چې د مرګ حالت ته رسېدلی او ډېر وخت به مریض پروت و، نو زما د کاکا ښځې دا وویلې که دې ته الله تعالی صحت ورکوي بېغمه شه. نو هغه یو خبره د ډاډګرینې دپاره وکړه، خدای هغه رښتیا کړه. خو زما مور هغه وخت کې ورته ویلي وو که چېرته دا خدای ښه که چې سر وړي بازار نه تا ته به حصه در کوم. اوس زما مور څه مسؤلیت لري، بس ورکوي دې ورته. ده ولې منله؟ دې کې لږ سوچ کوئ، لږ فکر کوئ. بعضې وخت کې خلک دا وایي ما دا سیز منلی، دا نظر دی، نظر به بیا ورکوې، او چونکې دلته خدا د ویلې زه به در کوم صدقه د خیرات دی ورکوي بیا ورته، معلومه حصه خو نه ده چې 100 به ورکوي که 1000 به ورکوي که 1 روپۍ دی او که 2 دي، خو اوس بس صدقې په نیت دی ورکوي ورته چې منلي دي. نو دې کې لږ سوچ پکاري، د هغې نه بعد بیا یو څیز هغې کې بیا خبره کول پکاري چې بیا وروسته انسان باندې پیټی ونه ګرځېږي. ایمل جان ورور د ترخیلو نه اړیکه نیولې وه، وایي چې کوټه کې قرآن شریف ایښی وي، یو المارۍ کې پورته قرآن شریف دی او لاندې تلمیزون دی، آیا دغه ګناه شته که نه؟ د دې به زه یو لنډ مثال داسې ورکمه چې تاسو عطر او ګندګي ډیران او مسجد مه یو ځای کوئ، ځای جدا ورته وټاکئ. بهتره دا ده چې ځای جدا وي، ځکه سریانونو کې کم داسې د نیکۍ کارونه کېږي چې هغې کې به تا ته شریعت لاره وښیي او تا ته داسې درسونه درکوي درته، خو که ویې ګورې نو د شریعت مطابق خو ډېر نه وي. البته ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه مثبت اړخ یې راواخلي، منفي پسې ډېر زیات ګرځي، ولې د علم کمی دی په دې وطن کې. نو چې علم کم وي بیا خلک منفي اثرات یې ډېر زر اخلي، او چې کم خلک علم لري هغې بعضې وخت کې بیا د یو خبرې نه ښه نتیجه اخلي، نو لہذا ښه خبره نه ده. دویم دا چې نیت د جنازې په عربۍ کې وایه، نو وایه څه مسله نشته پکې، جایز دی، کولی شي. خو داسې مه کوه چې هلته جنازې مونځ درنه تېرېږي او ته په نیت کې نښتی، هغه وخت کې بیا نیت ضرور نه دی، هغه وخت کې جنازې ته بیا داخل شي. کوچنی احمد زی له ننګرهار نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې رکوع کې سبحان ربی الاعلی کې غلط شي، امام پسې سجده ساوه شته او که نه؟ کوچنی احمد زی وروره امام پسې خو که مقتدي غلط هم شي په ده باندې سجده ساوه نشته، هر اوقات کې چې دی غلط شي، ځکه دا د امام په اقتدا کې دی. خو که عام وخت کې بغیر د امام نه هم د ده نه سبحان ربی الاعلی غلط شو، بیا یې وویلې یا تې پاتې شو، سجده ساوه پې نشته، دا سنت دی، په واجبه باندې سجده ساوه چې کله پاتې شي. بل وی چې میلو کې پاڼوګرو ته کتل څنګه دي؟ نو یې سم دی، او ګناه پکې دغه ده چې بعضې وخت هغه دروغ وایي، ته دروغ اورې. دا پاڼوګر داسې دروغ وایي، داسې ښکراور دروغ وایي، او دا خلک پې داسې ښه یقین کوي
ته به وایې که اوس دستي د ښکته شو د ولایت مرتبه په غاړه باندې واغستله. حضرت علی کرم الله وجهه په یو لاره باندې روانو او یو پاڼوګر ولاړو خلق جذبولو دپاره یو دروغ ویلې. دروغ یې داسې ویلې وای چې زه د ځمکې نه اسمانه پورې ټول پټ رازونه وایم. حضرت علی صاحب راغی نږدې شو، ورته ویې ورور څه دې ویلې؟ وایي زه د ځمکې نه اسمانه پورې پټ رازونه وایم. حضرت علی صاحب پیسې ورکړلې چې دا واخلئ، شودې م راوړې او 2 ډوډۍ راوړې. شودې راوړلې 2 ډوډۍ راوړې، یو یې ده ته ورکړه، یو خپله واخیسته. وایي دا ډوډۍ میده میده کړه، چې میده یې که دواړې سره ګډ کړه او په دې شودو کې واچه. ورته وایي چې اشنا ځمکې نه اسمانه پورې پټ رازونو سره به وروسته خبرې کوو. دې کې چې کمې مړیګانې تا میده کړې معلوم کړه، بیا به وروسته سره نور خبرې کوو. وایي دا خو زه نشم معلومولی. نو حضرت علی صاحب وایي د الله بنده چې دا نشم معلومولی په خپل لاس دې میده کړي دي، نو خیرنه ځمکې نه اسمانه پورې به څه رازونه ووایه. دا ټول دروغجن دي، ځان ته وساتې، دروغجنو ته مه ورځئ. او که په هغې باندې عمل وکړو ګوره ګناهګارېږي، او دروغ خو وایي نو ورته ورته ګناه ده، مه ځئ ورته. ټوله ورځ مارانو پسې نښتي، ماران جنګوي. څنګه چې ماران جنګوي دغسې انسانان هم جنګوي. عبدالواحد رور د لوګر نه اړیکه نیولې، وایي چې خپل زوی ته زکات ورکولی شي که نه چې مدرسه کې وي. نه، زوی ستا فرع ده، نشي ورکولی ورته. نادیه له شمالي نه اړیکه نیولې وه چې زما د کاکا د ښځې ورور شهید شوی، روجې پې پاتې دي. اوس خور وایي چې زه روجې د هغې په ځای نیولی شم که نه؟ نه خور کوي. نادی خور کوي دا خور د کولی شي یا ورور کولی شي چې د دغې څومره روجې دي، که 15 دي، که 10 دي، که 20 دي، که 30 دي، د دغې روجې فدیه دې ورکي. د یو روجې فدیه د یو سرسایې مقدار دی چې څونه روجې په ده باندې پاتې د هغې فدیه دې ورکي. دا کولی شي، نیابتن نشي کولی چې د هغې په ځای نابت وکړي او د هغې په ځای د روجه ونیسي یا د هغې په ځای مونځ کې. البته فدیه ورکولی شي. باقي مو په رب العالمین سپارم. ورځ مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.